کابل ښار یو ځل بیا د چاودنې شاهد و. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. په مرسل ټي وي چینل کې له یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر اخره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې سرچینې وایي چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو یو موټر د ځمکني ماین په واسطه په نښه شوی دی. عیني شاهدان وایي د مرکزي ځواکونو په سیمه کې د کندهار بازار د څیرمه د طالبانو یو موټر د ماین په چاودنه کې په نښه شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې چاودنه د یوه چسپکي ماین له امله شوې او په پایله کې یو تن ټپي شوی دی. نورې سرچینې بیا وایي چې برید له غرمې وروسته د طالبانو د یوه کاروان مخې ته شوی چې لږ تر لږه 2 تنه یې وژلي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر د دې ډلې د غړو د سپرلۍ پر موټر د چاودنې پخلی کړی دی. دا چاودنه وروسته تر هغې کېږي چې پرون ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې پر یو ښوونځي خونړي بریدونه شوي وو. قدرمنو لیدونکو، تاسې په کابل کې دا پرلپسې بریدونه څنګه ارزوئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.